السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راتره جوړه او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو د جیمیل پخوانی آی ډي راخلاصه کړو. دا چې موږ او تاسو به پخوا کوم ایمیلونه جوړ کړي وي یا جیمیل آی ډي مو جوړه کړې وي او په هل حال تاسو ته پاسورډ، نمبر هر څه یاد وي او تاسو اوس نشئ کولی چې هغه آی ډي راخلاصه کړئ. نو ملګرو، انشاءالله د ویډیو کې به زه تاسو ته ټوله طریقه ښایم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د جیمیل پخوانی آی ډي بیرته راخلاصه کړو او ټول میسیجونه بیرته ترلاسه کړو. ملګرو، ډیره مهمه او ضروري ویډیو ده. کوشش وکړئ ویډیو وګورئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېر مهربانۍ سره هیله کوو هغه ملګري چې همدا شیبه زما یوټیوب چینل کې نوي دي زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو، اوس به تاسو راشئ جیمیل ته. زه دا د جیمیل راخلاصوم، تاسو ته دلته معلومات کېږي. زه به جیمیل ته لاړ شم او جیمیل اپ چې ته وبخئ ملګرو، دا د زه جیمیل راخلاصوم، تاسو ته دلته ښکاري. دوستانو، زه به دغه جیمیل چې دی تاسو ته پورته ښکاري دې ځای کې، زه به دا اوس راخلاص کړم. دا به راخلاص کړم ملګرو. دلته موږ ته د جیمیل دغه صفحه راځي. دلته به تاسو په دې نشان چې دی همدې نه به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او بیا به هم دوستانو تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. دوستانو، له هغې وروسته به تاسو پورته تاسو ته یو آپشن لیکلی دی اډ ایمیل ادرس، همدې نه به دوستانو تاسو کلیک کوئ. ملګرو، دې نه مو چې کلیک وکړه تاسو ته دا ډول صفحه راځي. بیا به دلته تاسو ګوګل ورته انتخاب کړئ. ملګرو، زه ګوګل انتخابوم. دا دی، لږ صبر کوو تر څو موږ ته دغه انټرفیس هم راخلاص شي. ملګرو، دلته به تاسو لاک ورکړئ. که تاسو دا ډول زه به لاک ورکړم. دا د دوستانو زموږ د کوم کوډ چې دی د موبایل سکرین کوډ دا هم خلاص شو. لږ صبر کوو. دلته ملګرو دلته به اوس تاسو خپل ایمیل راخلاصوئ. دا چې ملګرو تېره ویډیو کې مې تاسو ته ښودلی دی چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د جیمیل آی ډي جوړه کړو، نوې آی ډي. نو ملګرو، که هغه ویډیو چا نه وي تعقیب کړی چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د جیمیل نوې آی ډي، نوی اکاونټ جوړ کړو، نو هغه ویډیو لینک په ډسکرپشن کې شته. هغه تاسو کولی شئ نوې آی ډي جوړه کړئ. او که تاسو غواړئ چې پخوانی آی ډي راخلاصه کړئ، نو د همدې لپاره به تاسو ته پورته لیکلی دی ایمیل اور فون نمبر، همدې نه به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو هغه ایمیل ورته لیکئ کوم چې تاسو غواړئ. تاسو ته پاسورډ یاد وي، نمبر یاد وي او ایمیل کوډ هر څه تاسو ته یاد وي، تاسو به دلته راخلاصولی شئ. نو ملګرو، زه یو ځل ایمیل لیکم، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. دا د ملګرو موږ ایمیل ولیکلو. له هغې وروسته به ملګرو تاسو په لاندې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. تاسو ته دلته نیکسټ لیکلی دی، همدې نیکسټ آپشن به تاسو کلیک کړئ. دا مو دوستانو هر کله چې کلیک کړئ دلته به تاسو د ایمیل سم ورکوئ. نو ملګرو، دلته تاسو ته معلومات کېږي پورته زموږ پخوانی ایمیل چې دی د هغه یو ځل تکراري موږ ته دلته راغی چې تاسو ایمیل سم دی. اوس به ملګرو تاسو دلته هغه د ایمیل کوم پخوانی پاسورډ چې وي هغه به تاسو ورکړئ. ملګرو، زه به دلته پاسورډ ورکړم، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. دا د ملګرو موږ پاسورډ ورکړ. دوستانو، اوس به ملګرو تاسو دا پاسورډ به دقیق ورکوئ. څه ډول چې تاسو پخوا جیمیل ته ورکړی وي هغه ډول به یې دلته ورکړئ او بیا ستاسو آی ډي راخلاصېږي. ملګرو، له هغې وروسته به تاسو په لاندې نیکسټ آپشن چې دی همدې نه به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، دا مو چې هر کله کلیک کړه تاسو ته یوه بله انټرفیس راځي او دلته به تاسو جیمیل خلاصېږي. ملګرو، دلته ملګرو تاسو د لاندې دلته دوه آپشنونه تاسو لیکلي دي آی ویل بي یوزینګ د ډیوایس چې د موبایل کې د استعمال شوی دی. ملګرو، زه د دې لپاره په نیکسټ باندې کلیک کوم. لاندې نیکسټ لیکلی دی همدې نه ملګرو کلیک کوم. دې نه مو ملګرو چې هر کله کلیک واخیسته دلته تاسو ته معلومات هم کېږي. بخښئ دوستانو. ملګرو، اوس په نیکسټ کلیک کړم. دا د ما نیکسټ باندې کلیک وکړم. ملګرو، تاسو ته لاندې یو آپشن ولیکل آی اګری. ملګرو، همدا آپشن به تاسو کلیک کړئ. دا مو چې هر کله کلیک کړئ ملګرو تاسو پخوانی ایمیل چې دی او هغه راخلاصېږي او لږ صبر کوو دلته تر څو موږ ته دغه صفحه راخلاصه شي. دا د ملګرو زموږ جیمیل چې راخلاصېږي. ملګرو، دلته به تاسو په رن ټرن
اون باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دا اپشن چې دی دوستانو همدلته به تاسو کلیک وکړئ. دا اپشن چې دی ملګرو همدلته دوستانو دا به زه کلیک کړم. دا د ملګرو دلته به تاسو ملګرو دغه اپشن چې دی لاندې تاسو ته یې لیکلی دی نوټ. نو ملګرو همدا اپشن به دلته تاسو انتخابوئ. دا مو ملګرو چې هر کله انتخاب کړو تاسو ته به ایمیل راخلاص شي. دا د ما انتخاب کړی دی، لږ صبر کوو تر څو موږ ته جیمیل راخلاصي. دا د ملګرو زموږ جیمیل راخلاص شو. له هغه وروسته به دوستانو تاسو په اکسپټ یې لیکلی دی، همدې نه به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دغه به کلیک کړئ او بالخصوص تاسو ایمیل به راخلاص شي. ملګرو څنګه اوس کولی شو چې د جیمیل ټول میسیجونه همدې جیمیل اکاونټ چې دی ټول میسیجونه یې څنګه ترلاسه کولی شو. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو لاندې تاسو ته یو اپشن لیکلی دی ټاګ می ټو جیمیل، همدې نه به ملګرو تاسو کلیک وکړئ تر څو ستاسو پخواني کوم میسیجونه چې دي هغه ترلاسه کړئ. دا د ملګرو اوس زه سرچ ورکوم ریفریش کوم یې تر څو موږ ته میسیجونه ښکاره شي. دا د ملګرو موږ ته چې هر څومره میسیجونه شوي دي پخوا او دلته اوس تاسو ته ښکاري دغه زموږ ټول میسیجونه چې دي ترسره شوي دي. دا موږ بالخصوص دا موږ ټول ترلاسه کړل ملګرو. په دې ډول تاسو کولی شئ چې د جیمیل پخوانی اکاونټ راخلاص کړئ. نو ملګرو که تاسو نوی اکاونټ جوړوئ د هغې ویډیو په ډسکرپشن کې شته. که تاسو نوی اکاونټ د ځان لپاره جوړوئ هغه ویډیو وګورئ. که تاسو زوړ اکاونټ راخلاصوئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو دا ویډیو چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې جیمیل پخوانی آی ډي راخلاصه کړو. نو ملګرو په وروستۍ کې بیا هم هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نور د خدای